امریکایي سندرغاړي چې تازه مسلمانه شوي افغانانو ته ځانګړی پیغام لري. دا چې څنګه پیغام لري او څه وایي مخکې له دې چې پیغام یې درسره شریک کړو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. امریکایي سندرغاړې جینیفر ګراوت چې تازه مسلمانه شوې ده په خپل ټویټر اکاونټ کې یوه ویډیو خپره کړې چې افغانانو ته یې ځانګړی پیغام ورکړی دی او همداراز هیله یې څرګنده کړې چې هغه غواړي پښتو ژبه زده کړي. 29 کلنه امریکایي سندرغاړې جینیفر ګراوت چې په 2019 کال کې مسلمانه شوې ده، هغه له 2014 کال راهیسې عربي سندرې هم ویلې. هغه مهال نوموړې هیڅ عربي کلمه هم نه وه زده، خو په عربي ژبه کې یې سندرې ویلې. نوموړې د مراکش له یو سړي سره واده کړی و او له هغه څخه یې یو ماشوم هم درلود چې په 2019 کال کې مسلمانه شوه او له هغه وروسته له دې لامله ډېره مشهوره شوه چې په خواږه غږ کې به یې د قرآن پاک تلاوت کوه او هغه تلاوت به تر ډېره پورې په ټولنیزو رسنیو کې خلکو شیر کوه. جینیفر ګراوت چې امریکایي ده او تازه یې له بي بي سي سره په یوه مرکه کې د خپل ژوند په اړه خبرې کړي دي او همداراز یې په خپل ټویټر اکاونټ کې یو ویډیو خپره کړې چې افغانانو ته پکې ځانګړی پیغام ورکړی دی. هغې له خپل ویډیو سره لیکلي چې زه هڅه کوم په پښتو کې خبرې وکړم. کومه خبرې چې ما په پښتو کې کړې ده د هغې معنا دا ده چې د افغانستان ټولو خلکو ته سلام. نوموړې په خپل ویډیو کې افغانانو ته ویلي دي چې هغې تازه له بي بي سي سره مرکه کړې ده او له هغه وروسته به په دې هڅه کې چې د پښتو زده کړي. نوموړې په پښتو کې ویلي دي چې د افغانستان ټولو خلکو ته سلامونه او همداراز له افغانانو یې غوښتنه هم کړې ده چې د هغې د پښتو ویل سم دي او که نه. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله